السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. ورته چې موږ راځو په دایروي حرکتونو کې د پیریود معادله ثبتوو چې فورمول یې په دې ډول دی چې ټي مساوي کېږي 2 پای ال کوسین بیټا تقسیم پر جی پر جذر لاندې د دغه فورمول ثبتوو یا په لاس راوړو. راځو د دې لپاره یو مسیر په نظر کې نیسو. چې یو شکل په نظر کې نیسو. چې دا د ال تناب یا پړی دی چې په دې پسې یو جسم ځوړنده دی چې دا جسم د ام کتله لري. دا جسم پر دې مسیر باندې ګرځي، پر دې دایروي مسیر باندې حرکت کوي یا ګرځي. اوس نو پر جسم باندې یوه د ټینشن قوه واریده ده او بله هم د جسم د وزن قوه واریده ده چې دا قوې که چیرې په قایم مختصاتو کې رسم کو، یعنی دا د وای محور فرض کو او دا هم د ایکس محور فرض کو. نو دلته ټینشن په دغه جهت کې قرار لري. د ټینشن قوه په دې جهت کې قرار لري. دا ټینشن قوه ده. خو دا ټینشن قوه په دوه مرکبو باندې تجزیه کېږي چې یوه مرکبه د ای پی وای مرکبه ده او بله هم د ای پی ایکس مرکبه ده. د ټینشن قوه په دوه مرکبو باندې تجزیه شوله چې د اف ایکس او د اف وای په مرکبو باندې. اوس هغه یعنی مرکز ته د جذب قوه یا مثلا هغه چې جسم باندې واردېږي هغه قوه په دوه مرکبو باندې تجزیه شوه چې یو د اف ایکس قوه او بله هم د اف وای قوه. اوس کومه د اف ایکس مرکبه چې ده چې دلته قرار لري دا د جسم د وزن سره خنثی کېږي. د جسم وزن هم په دې جهت کې عمل کوي چې د ام جی څخه عبارت دی، د دې سره خنثی کېږي، له منځه ځي. یوازې هغه قوه چې جسم په حرکت باندې راولي هغه د اف ایکس قوه ده. یعنی د اف ایکس قوه دغه جسم په دایروي مسیر باندې په حرکت باندې راولي. اوس د اف ایکس قوه د عمل قوه ده چې دلته جسم په حرکت باندې راولي. نو راځو که چیرې راسو مجموعه ده اف دا مساوي کېږي په ام ضرب د ای سره د نیوټن د قانون په اساس باندې. اوس د وای پر محور باندې چې کومه مرکبه را پیدا کوو دا زاویې ته که بیټا ووایو نو دا زاویه هم د بیټا زاویه په نامه سره یادېږي او دا زاویه هم د بیټا زاویه په نامه سره یادېږي. اوس د اف وای د مرکبې د په لاسته راوړلو لپاره راځو د بیټا زاویه کوسین اخلو، ځکه چې دا د بیټا زاویه مجاوره زونه ده نو د کوسین له جنسه په لاس راځي. کوسین بیټا مساوي کېږي مجاوره یا اف وای تقسیم پر دغه زولې ته چې وایو اف وای دا وتر ته دا د اف قوه ده پر اف باندې. نتیجه به په لاس راشي چې که وسطین او طرفین کو نو اف وای به مساوي سي په اف ضرب د کوسین بیټا سره. اوس راځو مجموعه د وای پر محور باندې په لاس راوړو. نو مجموعه د اف وای دا مساوي سي په اف ضرب د کوسین بیټا مثبت یو بله قوه چې موږ ورته وویله چې د وای پر محور باندې قرار لري هغه د ام جي قوه ده یا د جسم د وزن قوه ده. اما جهتونه د دوی دواړو چې دي یو له بل سره خلاف دي. د ټینشن قوه چې د وای پر محور پیدا کېږي هغه په دې جهت کې ده او د وزن قوه په دې جهت کې قرار لري. نو دا مساوي کېږي د دوی مجموعه مساوي په صفر سره ده. نو مجموعه د اف وای دا مساوي سي په اف ضرب د کوسین بیټا. دا که تر مساوات هاخوا ته واړو نو مساوي به سي په ام ضرب د جی سره. دا د وای پر محور باندې د قوه مجموعه شوله.
راځو د x پر محور باندې قوې را پیدا کوو. د x پر محور د قوې د پیدا کولو لپاره راځو د بیټا زاویې کوسین اخلو. دغه هم د اف ایکس قوه ده چې د دې سره مساوي او موازي ده. د دې پیدا کولو لپاره باید د سین د بیټا زاویې واخلو ځکه چې دا مقابله جوړه ده. نو سین بیټا زاویه دا مساوي کیږي مقابله یا اف ایکس تقسیم پر چا باندې اف ایکس تقسیم پر اف باندې. نتیجه به دا شي چې اف ایکس به مساوي سي اف ضرب د سین بیټا سره. دا مو د اف ایکس قوه پیدا کړله. مجموعه د x پر محور باندې د قوو چې ده مجموعه د اف ایکس دا مساوي کیږي اف سین بیټا او دا مساوي کیږي په چا سره؟ په ام ضرب د ا سره. او یا دا مساوي کیږي د ام پر ځای که خپل ام ولیکو او د ا پر ځای باندې د مماثل یا د فرار د تعجیل قیمت ولیکو نو وی مربع تقسیم پر آر. اوس راځو د وای پر محور چې کومې قوې دي د دې قوو څخه د اف قوه په لاس راوړو. د اف د قوې د په لاسته راوړلو لپاره راځو اف کوسین بیټا دا مساوي په ام جی سره دی. د مساوات دواړې خواوې پر کوسین بیټا باندې تقسیموو. پر کوسین بیټا باندې دا به د کوسین بیټا سره ولاړ شي. نتیجه به دا شي چې اف په مساوي سي ام ضرب د جی تقسیم پر کوسین بیټا باندې. راځو دا قوه یا دا د اف د قوې مقدار دلته په دغه فورمول کې وضع کوو. دلته لرو چې اف مساوي اف ضرب سین بیټا دا مساوي کیږي په ام وی مربع سره. نو د اف پر ځای باندې هغه قیمت وضع کوو چې ام ضرب د جی تقسیم پر کوسین بیټا ضرب د سین بیټا چې دا قیمت دی مساوي کیږي په ام وی مربع سره تقسیم پر آر باندې. اوس راځو که چیرې دا سین پر کوسین باندې تقسیم کړو نو ټانجنټ کیږي. نو ام ضرب د جی سین پر کوسین باندې دا ټانجنټ بیټا مساوي کیږي په ام وی مربع تقسیم پر آر سره. راځو د مساوات دواړه طرفونه پر ام جی باندې تقسیموو. دا طرف هم پر ام جی باندې تقسیموو. ام جی د ام جی سره خلاصیږي. دلته ام د ام سره خلاصیږي. نو ټانجنټ د بیټا دلته پاتې کیږي. ټانجنټ بیټا مساوي کیږي دې خواته وی مربع تقسیم پر آر جی باندې. یا دا مساوي کیږي د وی مربع تقسیم پر آر پر ځای باندې ا هم لیکلی شو چې موږ وایي وی مربع تقسیم پر آر د ا سره مساوي دی. نو ا تقسیم پر جی باندې لیکلی شو. نو نتیجه په لاس راغله چې ټانجنټ د بیټا دا مساوي سو وی مربع تقسیم پر آر جی یا دا مساوي کیږي ا تقسیم پر جی باندې. له بله طرفه لرو چې په دایروي حرکتونو کې سرعت د پیدا کولو لپاره د وی د پیدا کولو لپاره وی لرو. وی مساوي کیږي 2 پای
r تقسیم پر t باندې چې t دلته پیریود یا د مکمل دوران وخت دی چې دا جسم په دایروي مسیر باندې وي او 2 پای r د دایرې محیط دی محیط یا فاصله تقسیم پر وخت باندې عبارت له سرعت څخه دی. اوس که راسو دا قیمت په پورتنۍ رابطه کې وضع کو چې یو مربع تقسیم پر r یعنې ټانجنټ د بیټا مساوي کېږي د وی پر ځای قیمت وضع کو 2 پای r تقسیم پر t باندې دا یا 2 پای r تقسیم پر t په توان د 2 تقسیم پر rg باندې نو نتیجه به داسې چې دا چې مربع کو نو ټانجنټ بیټا به مساوي سي 4 پای په توان د 2 r په توان د 2 تقسیم پر t په توان د 2 تقسیم پر rg باندې دا مساوي سي 4 پای په توان د 2 r په توان د 2 تقسیم پر t په توان د 2 ضرب د یو پر rg باندې یو r به د r سره خلاص سي نو ټانجنټ بیټا به مساوي سي 4 پای په توان د 2 r تقسیم پر t مربع g باندې کراسو د r قیمت را پیدا کو دا د قیمت پیدا کول لپاره که چیرې دا په r سره دا فاصله وښیو ځکه چې دا دایرې شعاع ده نو د r د پیدا کولو لپاره راځو د دغه زاویې سین اخلو سین بیټا زاویه مساوي کېږي مقابله یا r تقسیم پر l باندې r به مساوي سي l سین بیټا سره. اوس که چیرې راسو په دغه رابطه کې د r پر ځای باندې قیمت وضع کړو نو نتیجه به په لاس راسي چې ټانجنټ د بیټا به مساوي سي 4 پای په توان د 2 د r پر ځای به خپل قیمت وضع کړو l سین بیټا د l سین بیټا تقسیم پر د t مربع ضرب د g. راځو که چیرې دلته د وسطین او طرفین څخه استفاده وکړو نو t مربع g ضرب د ټانجنټ بیټا دا مساوي سي 4 پای په توان د 2 l سین بیټا سره. د t د پیدا کولو لپاره دواړه خواوې د مساوات پر g ټانجنټ بیټا باندې تقسیموو پر g ټانجنټ بیټا باندې تقسیموو. دې خواته g ټانجنټ بیټا د g ټانجنټ بیټا سره ځي نو t مربع مساوي کېږي دې خواته که راسو 4 پای په توان د 2 l سین بیټا تقسیم پر g ضرب د ټانجنټ پر ځای به سین بیټا تقسیم پر کوسین بیټا باندې ولیکو. سین بیټا به د سین بیټا سره لاړ شي او کوسین د بیټا به سرعت ته ولاړ شي. نو t مربع به مساوي سي 4 پای l کوسین بیټا تقسیم پر g باندې. اوس که راسو د دواړو خواوو جذر واخلو که د دواړو خواوو جذر واخلو نو t
به د جذر خلاصه سي، یعنې دلته به توان او د جذر درجه سره ولاړ سي او د 2 جذر به هم 2 سي. د پای مربع چې پای مربع دی جذر به پای سي او ال کوسین بیټا تقسیم پر جی دا به تر جذر لاندې پاتې شي. نو موږ ته چې به د پیریود لپاره هغه فورمول چې هدف مو په لاس به مو راوړی وي.